غرض بدا چې باید موږ تقدیر باندې ایمان راوړو. حدیث کې راغلی لا یؤمن احدکم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هیڅ یو تن په تاسو کې مؤمن کېدل نشي تر څو چې هغه ایمان په تقدیر باندې رانوړي، په خیر باندې رانوړي او په شر باندې رانوړي. دا به ایمانی او هر کله چې دا ایمان دی راوړل تا ته مشکلات هغه آسان وي. هر قسم مشکل چې تا رسېږي ته به وایې دا ماته رب العالمین لیکلي دي مخکې. فبل حدیث راغلی دی عمر رضی الله عنه یورز الله پیغمبر ته تاسو کو یا رسول الله ارأيت ما نعمل فيه، دا مونږ چې کوم کارونه سبا کو اعمال کو امر مبتدع او مبتدأ، دا یو نوی کارونه مونږ کو یا ابتداء د کار کو او امر قد فرغ منه او یدسی کارونه دي چې دینه خلق رب العالمین هغه فارغ شوی دی، یعنی مخکې منتلیکل شوی دی. نبی علیہ السلام ته فرمایل قد فرغ منه یا ابن الخطاب، عمر وای د دې هر څه کارونه فراغت شوی دی رب العالمین د مخکې لیکل شوی دی. لیکن دا علامه ده كل ميسر لما خلق له، هر یو انسان د څه شي لپاره چې پیدا کړی شوی دی هغې دپاره هغه څه ورته آسان شوي دي. که څوک نیکبخته وي فاما من کان، څوک چې هغه سعید وي فیعمل للسعاده، هغه ښه کارونه کوي. که څوک د بدبختۍ لپاره پیدا کړی شوی نو ناکاره اعمال کوي. دا فرق دی. د هر کله چې رب العالمین تعالی توفیق درکړي د نیک اعمالو د دې کې بشارت وي زیری وي چې د الله نه امید دی، الله د اراده د خیر کړې ده. یو ورځ انس رضی الله عنه دا ام حبیبه رضی الله عنها د الله د پیغمبر زوجه ښځه وه، بیبي وه. هغې دعا وکړه اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا الله ما ته ښه ژوند راکړي په خپل خاوند باندې چې نبي علیه السلام دی، ابي سفیان او زما پلار چې ابو سفیان دی، و اخي او زما ورور چې معاویه دی. نبي علیه السلام ورته دا دعا واورېدله، هغه ورته وویل لقد سألت الله لآجال مضروبة، وایي ته خو داسې دعاګانې کوې چې هغه داسې اجلونه او نیټې دي چې هغه مخکې نه والی شوي دي، و ایام معدودة او داسې ورځې دي چې مخکې نه شمارل کړی شوي دي، و ارزاق مقسومة او رزقونه چې هغه تقسیم کړی شوي دي. لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا قبل حله. رب العالمین هیڅ یو شی نه مخکې کوي مخکې د دې نه چې په خپل ټیم باندې وشي، او نه وروسته کوي مګر په خپل ټیم باندې. مګر په کار دله دا ده لو كنت سألت الله، که چېرته ته د الله نه دا غوښتلی وې په ځای د دغې دعا باندې ان يعيذك من النار من عذاب النار، د الله نه دا دې غوښتلی وې چې الله تعالی عذاب دا فنا درکړي د عذاب د اور نه، او عذاب في القبر او عذاب د قبر نه، لکان خیرا وافضل، دا بس ستا لپاره ډېر